سلامونه ملګرو، د یو پښتون ورور ډېرې دردناکې او ډېرې خوږې او ډېرې ترخې خبرې تاسو ته شریکوم. یقینا چې دغه ویډیو به ستاسو هم خوښه شي او دغه پښتون چې قوم چې کوم دی دغه ډېر مطلب پاتې دی د نورو قومونو په حساب باندې. موږ تاسو ډېر زیات لاندې پاتې وو. موږ تاسو لره یې خېده پکار دی. د ورور خبرې سره شریکوم، ډېرې ښایسته خبرې مې کړي، ډېرې ترخې هم دي او ډېرې خوږې هم دي، خو موږ تاسو له پکار دی چې په دغه خبرو باندې موږ تاسو عمل وکړو. موږ تاسو پښتانه راوچت شو او موږ تاسو پښتانه یووالی پیدا کړو یو بل سره، او دغه شان که په یووالی پیدا نه کړو، وحدت پیدا نه کړو، موږ تاسو پښتانه به همدغه شان ورکېږو، همدغه شان به ختمېږو. راځئ ویډیو سیټ ته ویډیو سره شریکوم، ویډیو خپله مو ګورئ، مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ د پښتنو د اهم میسج دپاره. راځئ ویډیو سیټ ته. سبا به د نسوک ښځه بټیزه بوزي والله کو دې تپوس وکړي. قسم په خدای چې خویندې او میندې به درنه خلک بوزي بوزي به تاسو تپوس وکړي. پښتون کپړې واچوو، ټوپۍ په سر کوو، چغې وهو پښتون یم. قسم په خدای که د پښتون دومره اهمیت وي که نه زه به کافر یم. که پښتون ته به څوک د مسلمان په نظر او د پښتون په نظر ګوري، زه به کافر یم. مړه د پښتون نوم موږ وشرمو یار، واورئ ملګرو، د پښتون نوم موږ او تاسو وشرمو چې په سند کې د یو اوښ نه فکټ کېږي که نه، او د هغې اوښ د خپې تپوس کېږي که نه، د انډیا نه ورله خپه راځي، او د هغې تپوس کېږي، او د انډیا نه ورله خپه راځي. زما نه خپه والو ته، زما د مشر نه خپه والو ته، زما د مسلمان نه خپه والو ته، د یو پښتون ورور نه پښتنو راغستی څوک د داسې ګرځي، څوک د داسې ګرځي، صحیح شو. او د هغه د خپې تپوس نه کېږي. که زمونږ دا ملګری نه دی او د دې نه مخکې ویل چې پښتون قوم او ته مې نه پرېږدي، ته مې نه پرېږدي. پښتونه ګیلمن مړه مونږ ځان ته پښتانه وایي. ګیلمن وزیر صاحب دی، ګیلمن وزیر صاحب. افسوس موږ او تاسو له پکار دی یار، ته هم ځان ته پښتون وایې. په تا نه چا ښځه مټیزه بوتله خو تا ورته سوي ویلې ما دې د سپي په دې پسې راکړه. پښتو پښتو یخ دا پښتو په دې چل کېږي. ما په پنجابیانو ګورو د دې ورور خبرې تاسو واورېدلې. موږ ټول پښتانه یووالي ته ضرورت لرو. باید موږ تاسو پښتانه راویښ شو، ویده شو، بیدار شو، دغه خپل قوم چې کوم دی دغه ته دعاګانې شروع کړو. ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، یقینا چې ویډیو خوښه شوې وي نو ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج سره ضرور فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نو ښه وخت ولرئ، د الله په امان.